علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو په دې سیټ چې درسره کوم دا تصویر تاسو وینئ، یقینا دا ماشوم چې کوم دی بیا په کاټلنګ مردان کې چې کوم دی چا په بېدردۍ سره قتل کړی دی. نو ډېره د افسوس خبره ده، بار بار چې کوم قتل کېږي نو بس ضلع 400 کاټلنګ مردان او دغه نوخار په دغه زمانو کې چې کوم دی لګاتار دا قتلونه روان دي. لکه هغه اویس شو، بیا پسې دی شو، بیا اوس یو دل مخکې پکې بل قتل هم شوی، هغه وړوکې جنۍ زینب وه، د هغې نه پس بیا بله جنۍ وه. څومره لکه دې خلکو ته مطلب دا خلک حیران پاتې شي چې یاره دا څومره ظلمونه کوي. لکه د چرګانو یا وغیره دغه کوم مرګونه چې دي دا خلکو پرېښلي دي. چرګان او دا چې مخکې څنګه لالیدو هغه شانتې هغه د هغې په حساب باندې اوس کوم دی انسانان قتلیږي او پولیس ولګي او مجرمان ګرفتار هم کړي. مجرمان ګرفتار کړي، به عدالت هم پیش شي، عدالت پې څه وکړي چې یاره بس جیل ته یې ولېږي، جیل ته یې واستوي، هغه په جیل کې بیا پروت وي 3 میاشتې او 4 میاشتې خواوشا پورې 15 پورې کیس چلیږي، بیا آزاد شي. د دې هغه آخري حل هم دغه د ټول سوشل ورکران چې کوم دي هم دغه وایي چې یاره د دې حل هم دغه دی چې یاره د کوم مجرم چې دا مړی کړی یا دا قتل چې څوک وکړي دا قصدن عمدن قتل دی. که د دې دا 9 کالو ماشوم چې کوم دی د اسماعیل ته نوم دی وغیره داسې څه نوم دی او د کاټلنګ سره د بس د چا سره څه زیاتي او د چا سره څه دښمني وه، د دې قاتل شو، د ده قاتل شو، یا د هغه بلې جنۍ قاتل شو، دا زینب و، د اویس قاتل. داسې مجرمانو له چې ډایرکټ کوم دی د مرګ چې کوم دی ډایرکټ د مرګ سزا ورته اورئ او په یو مشهور چوک کې چې کوم دی هغه پانسي کوي چې دا خلک ته عبرت واخلي. نو دوی د عبرت لپاره یو نشانه هم نه ګرځوي چې د عبرت لپاره یو نشانه چې ته وګرځوي. نو انشاءالله را روان چې کوم څوک بیا خلک به دا سوچ کوي چې که قتل دې وکړو نو ډایرکټ په پانسي کېږي. د دغې یعنې نه بیا د قتلونه لږ کنټرول شي، ځکه چې را روان کم نسل دی خو ټول تباه شو، د ښکته علاقو دا خو مکمل چې کوم دی پته نشته چې دا په څه عذاب کې دي چې بل څه کار نشته. لکه چرګان به څوک دومره نه قتلوي، چرګان چې کوم دي دا فارمي چرګان چې ورته کوم وایي، څومره چې دا ماشومان قتلېږي، څومره چې دا ریپونه کېږي، څومره زیاتي چې کېږي. او دغه جیل به هم ځایم دا څه ظالم جیل دی چې دا ډکېږي نه، څومره مجرمان ورته لاړو. او دغې باوجود د نور مجرمان دي لېږي داسې نه کوي چې یاره یو نشاني عبرت وګرځوي، یو پکې پانسي کړي چې دا نور خلک ته عبرت واخلي چې دا قتلونه نه کېږي. لکه د سعودي عرب په شان نور دا بار ملکونه چې کوم اسلامي ملکونه دي، په سعودي عرب دغه کوم مول هلته قتل د چا پلار نشي کولی. غلا دا خو لا جدا خبرې دي. قتل خو چې دلته وکړو ډایرکټ نه سر وایي کټ کوي، نو هلته یاره د څوک قتل نشي کولی، غلا نشي کولی. خو همداسې قانون په پاکستان کې هم پکار دی چې بیا څوک قتل نه کوي.